سلامونه ګرانو لیدونکو ټولو ځوانانو ته غاټ سیری مخکې له دې چې تاسو ته د پیسو ګټلو دغه نوې طریقه در وښیم اول درته د دې د ارزښت په اړه لږ معلومات در وړاندې کوم. په 2019 کال کې درو امریکایي ساینسپوهانو یوه نوې ډیجیټلي کرنسي جوړه کړه او دوی دا قانون وټاکلو چې تر 2021 کال پورې به دغه کرنسي هر چاته مفت ورکول کیږي، خو د یو شمېر قوانینو په نظر کې نیولو سره دغه ډیجیټلي کرنسي عین شان د بیټکوین په څیره ده. بیټکوین چې په اول وخت کې $10 ارزښت لرلو، اوس نو انشاءالله چې څه وخت وروسته به دا کرنسي ارزښت هم لوړیږي. تر اوسه د دغې نوې کرنسي قیمت نه دی ټاکل شوی، خو د مارچ میاشتې 15 تاریخ وروسته یې ارزښت هم وټاکل شي او له هغه وروسته به بیا چاته مفته هم نه ورکول کیږي. یعنې وخت ډیر محدود دی او باید موږ او تاسو له دغه چانس نه زرینه استفاده وکړو. اوس راځم دغه ډیجیټلي کرنسي یا پی آی یا پای نیټورک ته. د ګټلو مکملې طریقې په اول په خپل موبایل کې به پلی سټور ته لاړ شئ، هلته به په پلی سټور کې پی آی نیټورک ولیکئ. کوم اپلیکیشن چې درته ښکاره شو هغه به انسټال کړئ. اپلیکیشن به خلاص کړئ. تاسو ته به دوه اپشن راشي. په اول کې به لیکل شوي وي چې لاګ ان ویت فیسبوک او لاندې به لیکل شوي وي لاګ ان ویت فون نمبر، خو تاسو به اول یو کلیک کړئ یعنی لاګ ان ویت فیسبوک او فیسبوک سره به وتړئ. بیا به تاسو ته نوې صفحه راشي، هلته به لیکل شوي کنټینیوز آدز، دا به کلیک کړئ. له دې وروسته به نوې صفحه خلاصیږي چې هلته ستاسو د اکاونټ نوم او تخلص اتومات ډول د فیسبوک آی ډي څخه لیکل کیږي. په همدې صفحه کې لاندې لیکل شوي یوزر نیم، دلته به تاسو د خپلې خوښې یوزر نیم ورته انتخاب کړئ. په یوزر نیم کې به صرف عددونه او حروف شامل وي. که یو ځل تاسو یوزر نیم ورکړ هغه درته قبول نه کړ نو بل ځل یې بدل کړ. بیا به لاندې لاړ شئ سبمیټ، دا لیکل شوي دا به تاسو کلیک کړئ. له دې وروسته کیدای شي تاسو ته ځینې عکسونه راشي، تاسو به د عکسونو پاس لیکل شوي چې په لاندې عکسونو کې کلیک وکړئ. انتخاب عکسونه هغه به کلیک کړئ. تاسو به همغه شیان کلیک کړئ چې دوی درنه غوښتلي. یعنی مثلا جوړه عکسونه راځي، مثلا هلته دوی درته لیکلي چې کار په تصویرونو کې ښکاري چې په کوم ځای کې چې موټر وي همغه تصویرونه به کلیک کوئ، یا د پول عکسونه یا تصویرونه همغه به کلیک کوئ. بیا درته نوي خو ډیره مهمه صفحه خلاصیږي، هلته به تاسو د انوایټ کوډ وغواړئ. په دې ځای کې به تاسو که هر چا انوایټ کړي وي، مثلا ما انوایټ کړي وي، دلته به ولیکئ سید وزیر اند 140 کوډ که ونه لیکئ نو کیدای شي ستاسو اکاونټ ته کومه ستونزه جوړه شي، او بل دا چې د دې کوډ په لیکلو ته تاسو ته د پی آی مفت درکول کیږي. نو په دې سره به ستاسو اکاونټ جوړ شي. تاسو به په هر 24 ساعت بعد یو ځل خامخا دغه اپلیکیشن خلاصوي او میننګ سٹارټ به کلیکوي تر څو ستاسو ګټه جاری وي. بل دا چې خپل انوایټیشن کوډ به هم درته کاپی کړئ، دا به نورو خلکو ته لیږئ تر څو تاسو ته اضافي ګټه درشي. نو ټوله طریقه مې تاسو ته تشریح کړه. بیا هم که کومه ستونزه وه کمنټ ولیکئ او یا مسج وکړئ، نو انشاءالله په تماس کې به شو. د نورو معلوماتو او خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه.